دا یو زنانه تپوس کړی د هغې نه بعد وی زما یو ماشوم ضایع شوی دی چې هغه د 2.5 میاشتو نو آیا دا ماشوم به د قیامت په ورځ زموږ دپاره سفارش کوي او که نه الجواب حدیث کی دا ثابت تی صحیح حدیث تی صحیح بخاری صحیح مسلم کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما سلوی خورزی دا ماشوم دا نطفه په شکل کی بیا سلوی خورزی دا وینی بیا سلوی خورزی دا سشی وخی ثم يبعث الله ملكا بیا الله په ملائکو کې یو ملک راولېږي او په دې کې بیا روح واچولی شي نو څومره وخت بعد په ماشوم کې روح اچولی کېږي څلوېښت څو میاشتې شو 4 میاشتې شو نو دا خبره یاد ساتئ هغه حمل او هغه بچی چې هغه د 2.5 میاشتو دی په دې کې روح نه ده اچولی شوي نو دا انسان نه دی دا انسان دی که نه دی نه دی انسان بلکې دا د غوښې یو ټوکړه ده نو د دې دپاره هغه د دې غوښې د ټوکړې دپاره هغه احکام نه ثابتېږي کوم چې د ماشومانو دپاره دي نو ځکه موږ دلته دا نشو ویلی چې دا د غوښې دا ټوکړه به د قیامت په ورځ د مور پلار سفارش کوي خو د دې دا مطلب نه دی چې الله به دې زنانه له بلکل اجر نه ورکوي کومه زنانه چې داسې ماشوم یې ضایع شي دې تکلیف تیر کړی او دا صبر وکړي او د الله نه اجر وغواړي الله ورله د هغې اجر ورکوي الذين اذا اصابتهم مصيبه هغه خلک چې مصیبت پرې راشي الله دوی له لوی اجر ورکوي خو چې صبر وکړي نو دا مصیبت دی چې د یو زنانه ماشوم په دې عمر کې ضایع شي دا یو مصیبت دی خو په شرط دی چې دا زنانه صبر وکړي او د الله نه اجر وغواړي والله اعلم